دا دین وروسته کوم پروګرام دا به د مونږه د نزار بای د زوی د خوشحالۍ دپاره وي دی څه لیکلي به تاسو ته دغه وکړي. جی خالد اسرت صاحب. ډیرو نرانو ملګرو د هر څه د اول تاسو ټولو ته د زړه له تله هرکلی وایم او بخښنه درنه غواړم چې ګرمي ډیره ده، خو بیا هم د دومره ګرمۍ باوجود تاسو ډېر ښکلي توده تاڼې ووهل د خلکو دپاره او ډېر په خوشحالۍ باندې دا وخت تیر کړو. دویمه خبره، زه د پښتو ادبي او کلتوري د صدر په حیث باندې د خپل نایب صدر سردراز خان خټک، فضل سبحان عابد، د محمد قری سرپرست اعلی صاحب او د نزار د اورنګزیب او د پښتو ادبي او کلتوري تړون د خپلو ټولو غړو د غاړې تاسو ته هرکلی وایم او نزار علي ته د هغه د نازولي زوی په زیږونه باندې مبارکي وړاندې کوم او د خپل ملګري د نزار د طرفه او د قریش د طرفه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. د موسیقۍ په دې ښکلي مخونو کې او په دې ښکلي سازونو کې به زما اواز خوند ونه کړي، خو ما یو نظم لیکلی دی د دې نزار په دې ماشوم باندې، تاسو کې خپل انداز واخلئ. لکه په جل وهل دشته چې باران وشي، لکه مودو پس چې سپرلی شي ګلستان وشي، لکه مودو پس چې سپرلی شي او ګلان وشي، لکه ناڅاپه خاموشۍ کې چې نغمه پورته شي، د غره لمنه کې ټپه د یه قربان وشي، یا چې راواولوزي ګرمۍ کې چرته یخه هوا، یا تور شپه کې چرته لرې چراغان وشي، ننګیاله ستا د راتلو زیری په دا شان راغې، لکه مودو پس مرور چې مې جانان راغې، لکه څوک خپل مخ د ښایست په آینه وویني، یا څوک صحرا کې د خوږو اوبو چینه وویني، لکه څوک ستړی مسافر د ژوند په ستړې لاره، لکه یخ سوری سره ګلونه رنګینه وویني، لکه سوچونو کې د خپل ځان نه رک شوی عاشق د خپل جانان د تصور ګل په سینه وویني، ننګیاله تا داسې د خپل ځان نه رک کړی یمه، په خوشحالۍ کې دې د هر چا نه رک کړی یمه. ننګیاله تا زما د ژوند درمان نه نوم ورکو، تا مې د ژوند نه مکمل داستان نه نوم ورکو، ته په څو ورځو کې د زړونو سرلښکر جوړ شوې، تا د منزل په لور روان کاروان نه نوم ورکو، ځکه په تا مې نن نامه د ننګیال کېښودله چې تا په خپله یو ننګیال انسان نه نوم ورکو. منم ستا نوم سره څه دارنګې جذبات وینمه، خو زړه مې وچوي چې د خپل وطن حالات وینمه. ما ستا راتلو ته لا په لار ګلان شیندلي نه وو، زما ننګیاله سینګار شوي زمونږ کلي نه وو، ما لا خپل رور د خپل ځان باور ورکړی نه وو، لا پښتانه مې په یو مزي کې تړلي نه وو، زه لا تروسه د نفرت په غېږ کې ژوند کومه، ما لا تروسه پورې خپل ته خپل ویلي نه وو، ما ته بلا بلا جنګونه په خپل سر پراته دي، لا مې زخمونه د ولس پرهر پراته دي. زه خو تر اوسه لا غلام ابن غلام پاتې یم، زه لا د ژوند په هر ډګر باندې ناکام پاتې یم، زه لا تر اوسه د ړندو په شانتې ژوند کومه، زه لا تر اوسه د دنیا په مخ بدنام پاتې یم، زه لا تر اوسه پورې خپل مزل ما لا تر اوسه پورې خپل مزل موندلی نه دی، زه لا تر اوسه د بل در ته په سلام پاتې یم، ما لا تر اوسه تاله ستا نامه ګټلې نه ده، ما لا د ګرد پښتونخوا نامه ګټلې نه ده. د وخت قاتل مې لا تر اوسه کور په کور وجني، ما په خپل رور وجني، په ما باندې خپل رور وجني، ما لا تر اوسه خپل وجود په چا منلی نه دی، ما لا تر اوسه رقیبان په دې پیغور وجني، زه لا تر اوسه د خپل ځان په ګناه پوهه نه شم، زما بچي په کم ګناه په کم یو تور وجني، زه لا تر اوسه د مرۍ غونته کې ژوند کومه، په خپله خاوره د پردي غونته کې ژوند کومه. دا مې دعا د پاک الله درته همت ننګیاله، دا مې دعا د پاک الله درکړه همت ننګاله، چې سرلښکر شي د تسنس انسانیت ننګیاله،
چې په سرلې مې شي د ژوند په جلوهلي چمن چې مې سندره شي د مینې محبت ننګیاله چې ته په خپله خاوره خپل نوم خپل اختیار ووینې چې دا ارمان په خپلو سترګو د خپل پلار ووینې زما ننګیاله پر اختیار د کلک ایمان چغه شي زما بچیا د عظیم پښتونستان چغه شي